د کابل جنگ د هماغه لوی سازش بین المللي او بین الاقوامي سازش یو وړه حلقه ده چې د اسلام په خلاف روان ده. دا ولې نن په ټوله دنیا کې جنګ د مسلمانانو په خلاف؟ ولې په اسلامي ملکونو کې ځکه ګناهګار مجرم یا الجزایر مجاهدین په مصر کې مجاهدین ولې اعدام کېږي؟ بوسنیا باندې ولې جنګ تعمیل شوی؟ فلسطین کی جگہ اس طرف آرہا کشمیر کی جگہ اس طرف آرہا تاجکستان اور آذربائیجان کی جگہ اس طرف آرہا ولی تو دنیا پوری جگہ اس اسلامی ملکوں کی یوں کر یوم مہاجرن کی مسلمان پر دبل چوکنا تو پمیلیوناو مہاجر کی پھر مسلمان آنگی تو پور رانے کی مسلمان والی تو دمونا وری کی تو مسلمانان وری جگڑا اسلام پر خلاف مسلمانانو پر خلاف روانه ده مخکې روس امریکا دوی بل ترمنځ کشمکش درلود دواړه په یو لیک ولاړ دواړه په ګډه د اسلام په خلاف وکړل که ما څه د ځان لپاره وغوښتل موږ مجرم وګڼو اما د اسلام لپاره چې څه غواړو لږ نه تېرېدو ته کار نه والله چې زر کالان په ما همدغه حالت وي ټوله دنیا مې مخالفت وکړي تر څو په افغانستان کې اسلامي حکومت نه وي قایم شوی زه به وسله په ځمکه کښېنږدم او له سنګر نه به پورته باک نه لري چې دا جنګ به د څنګه بیرغ لاندې او د څنګه تیرو په خلاف دی چې هر چا په خلاف کومه لحظه چې اسلامي حکومت قایم شو له دې نه ډاډه او مطمئن شو چې اوس د الله کلمه لوړه ده اقتدار د مسلمانانو لاس کې ده اسلام حاکم دی د اسلام د تنفیذ په وړاندې خنډ نشته بیا مرګ ته تیار دویم دا خوبونه ښکاره لکه څنګه چې خپل ژوند او وینې د خدای په لاره کې نذرانه کړې وي دې ته تیار وي چې فامیل هم صبر هم دوستان هم ورور هم یو د بل چې په شهادت ورسېږي دې ته تیار وي چې د دغسې حکومت افکارو جاروکش وي خادم وي د مسلمان په قسم یادوم چې دې ته ترجیح ورکوم چې په یو مدرسه کې معلم وم تر دې نه چې زه صدراعظم یم تر دې نه چې زه رئیس جمهور نو بیا چاپال تعصب کوو په داسې حال کې چې ممنون وو مخکې زموږ مرسته کوي اوس چې تر ټولو نه سخت حالت په افغان قوم راغلی او د اسلام ټول دشمنان په یو لیک یو صف کې زموږ مقابله کوي موږ یې پرېښي دا چاپالت تعصب کوم چې په واشنګټن کې هم زموږ په خلاف فتوا ورکول کېږي په اسلامي ملکونو کې هم همدغه فتوا د CNN د فتوا نه بعد تکرار کېږي CNN وایي حکومتیار د افغانستان لپاره خطر دی د منطقې لپاره او د دنیا لپاره او د دنیا د نوو تروریستي مراکزو نه د شپږو سرپرستي هغه کوي شاید هدف یې همدا و چې تاجکستان جنګ د آذربایجان او د بوسنیا او د کشمیر او د فلسطین او د الجزایر شاید دغه د تروریستي مراکز ګڼي د دنیا د نوو تروریستي مراکزو نه د شپږو سرپرستي هغه کوي همدغه فتوا په ځینې اسلامي ملکونو کې هم زموږ په خلاف وکړل موږ د دې پروا نه لرو خدای سره هم تعهد کوي چې مرګ ژوند هم ډېره په لاره او لوی ارمان مو دا ده چې مرګ مو د الله